جوزجان کې یوې میرمنې یو سل اویا میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې. سلام، وخت په خیر، ستړي مه شئ. پوره جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په جوزجان ولایت کې یوې ښځې د وړۍ اوبدلو او لاسي صنایعو د یوې فابریکې په جوړولو سره یو سل اویا کونډو او بېوزله میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دغه فابریکې مسؤلې سنګي ما او رسنیو ته ویلي چې د دې فابریکې په جوړولو سره یې موخه دا ده چې ډېرې کونډو او د خپلو کورنیو سرپرستو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړم، او بل دا چې لاسي صنایع په جوزجان کې تاریخي مخینه لري، باید هیر نشي. نوموړي په دغه کارګاه کې د 300 نورو میرمنو د کار کولو لیوالتیا ته په اشارې سره وویل چې که کار یې ښه شي نو دغه شمېر میرمنې به هم وګماري. د جوزجان ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په دغه ولایت کې شاوخوا 4500 میرمنې د لاسي صنایعو په 18 بېلابېلو برخو کې په کار بوختې دي. له ملتیا مو نړۍ مننه، ښه وخت ولرئ.